ترا غرزون کې د قیامت زنه بوچت کې زنه برالان دي نه د دنیا کې دا غټانو دا مجرمان دي ذریعہ د دې جوړه شوی دا الله به دې رالان دي الله به دې ذلیل کی عند الله الله سرا هر یو نه هغه چې هغه د الله په لار کې رکاوټ ده او عذاب شدید او عذاب سخت بما كانوا يمكرون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري فمن بسچاتا يريد الله چې وغواړي الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ودا خواهش وو چې دا خلک ډیر زیات مسلمانان شي او ډیر د ایمان راوړي او دا خپل مثال بیان کړي دي نو الله تعالی ورته دې آیت کې جواب ورکړي چې دا ستاسو ذمہ داری نه ده د دې مسلمانانول ستاسو دعوت ور کول دي او دا غي مسلمانانو هدایت کول او نه کول د ازما په لاس کې ده په سوره شعراء کې آیت نمبر 3 او 4 آیت نمبر 3 او 4 باغ ځکه الله تعالی فرمایي فلعلک باخع نفسک ان تهلكون کې د دې پسې خپل ځان چې کني دی ولي نمونه اي يكون مؤمنين چې کني دی ولي ایمان نه راوړي ناغه باره کې الله تعالی دې کې خبره کړې ده فمن بسغتو یعنی چاته چې یرید الله او غړی الله تعالی اندا چې يهديه او خيغتا يشرح نخلاص کی صدره سند اغه للاسلام اسلام طرف ته چاته چې الله غړی نه الله سینه کلاو کی او دا خبر الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مفرق کړی ده الم نشرح لك صدرك استا سینه مانه وکړه کړی اومدغه دعا وکوله موسی علیہ السلام رب اشرح لي صدري الله زما سینه کلاو الله دې مستاسم سینه کلاو کی اسلام طرف ته ومن يريد او چاته چې او غواړي اندا چې يضله گمراه کیغا یعنی چاته چې او غواړي گمراهي يجعل نجور کی صدره سینه اغه ضيقا تنگا حرن ډیر تنگا حرج هغه ونی ته ویل کی چې د ډیرو غنو ونی منس کې د جاړي بوټي وي او دغه په منس کې ونه وي او د ځنګل جناور هغه ته رسیدې نشي او د تنګي پکې راشي په دې سینې کې هغه ته اشاره ده نو بیا دا سلکچی تبوای لکچی یصعدو دخیجی فی السماء اسمان طرف ته یعنی اسمان ته خطل قول نه ممکن دي لکه چې اسمان ته خیجی نو خطه نشي او دوه مراد د صعد نه پچړای باندې خطل دي یعنی څنګه چې په چړای باندې تبره خېج غره طرف ته ځکه چې سما اوچته ویل کیږي کنه نو غره باندې بر روان نو هغه غره باندې بر خطل او بیا لارم تنگ ده نو هغه باندې خطل خو آسان خبره نه نو الله تعالی ګران کی او د دې دلیل کې سورۃ الليل هغه ځکه الله تعالی ډېر بهترین طریقې سره د دې وضاحت کړی دی چې فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى یعنی چاته چې الله وغوړي هغه تقوا کوي او نو الله تعالی هغه تلار آسان کی نیکی نه بل نیکی او دغه څه ورته آسان کی او هغه چانه چې الله تعالی ناراض شي نو بیا ورته ګران کی او بیا نشي کول الله تعالی دې موږ تاسو ته نیکی آسان کی فی السماء اسمان طرف ته اسمان کې نه اسمان طرف ته کذالک هم د غرنګ یجعلوا جوړی الله ولا تعالی الرجس نپاکی گندگی شیطان علی الذین بو خلق باندې لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي وهذا او دا صراط الارض ربک رب دستا مستقیما سخا نیغا قد بتاکی سرا فصلنا مونږه تفصیل سره بیان کړلې الآیات نشانه لقوم اغه قوم د پاره یذکرون چې نصیحت قبلې لهم دوی د پاره دار السلام کور د سلامتی دې الله دې موږ نصیب کی عند ربهم د دوی د رب سره وهو او اغا وليهم د دوی دوست دی بما كانوا په سبب د اغا چې دوی يعملون چې عمل وکاو ويوم او باغ اورد يحشرهم چې راجم بکی دوی جميعا اټول بیا بو الله ورته وایي یا معاشر الجن اے ټولیا اے ډلې د پیرانو قد په تحقیق سره استكثرتم ډیر وای تاسو چې تابع کړل تاسو من الانس د انسانانو نا وقال او ابوای اولیاءهم دوستان د دوی من الانس د انسانانو نا پیرانو ته الله وای چې ډیر انسانانم گمراه کړل او دا پیره ابلیس د بخبله د پیرانو د خاندان ده
سورۃ کهف کې الله فرمایي چې کان من الجن دیو د پیریانو نو دا ټول خاندان ته مراد او خلک دوکه کړل قال اولیاءهم او بوای دوستان د دوی من الانس د انسانانو نا ربنا اے رب زمونږه استمتع فائدہ غستوا بعضنا زنا زمونږه نا به بعضن د زنو ذریعہ سره مونږ د یو بل ملګری شیو او مونږ یو بل ته فائدہ رسولې و په دینه فرمانی کې وبلغنا او رسیدو مونږه اجلنا خپل اغه نیټه تا الذي اغا اجلتا چې مقرر کړی و تعالی نا مونږه د پاره او سورۃ جن کې سورہ جن آیت نمبر 6 پغم پاغه کې د دواړو نور تفصیلی خبر الله لیکل ده د انسانانو دی پیریان چې څنګه د یو بل دوکه کوي او څنګه دوی سره ملګرتیا کوي سورہ جن آیت نمبر 6 پغم قال ابوای الله تعالی په جواب کې النار چې دا اور ده مثواکم زید دستاسو خالدینا همیشه وي فیها بدی اور کې الا مگر ماشاء الله چې وګړي الله تعالی دا ځنه خبره سړی په بیانولو کې لګ یریږي او د قران بیان دی چې کمزې کې کومه خبر الله توفیق وغوړي د بیانولو توفیق راکړي یا مو بزرګ کې واچي نو هغه بیان کو چې کوم الله نو وغوړي هغه پاتې شي قران کریم کې دا یو آیت داسې ده دا یو آیت چې دې کې الله ویلي دي چې الا ماشاء الله د جهنميانو بارکي د کافرو بارکي د شیطانانو بارکي نور هر ځکه الله ویلي دي خالدینا خالدینا ابدا خالدینا ابدا همیشه بوي همیشه بوي او دې ځکه الله وایي مگر دا چې د الله خوښ شي نو دا یو امید سړی ته ورکړي داسې چې شاید چې الله تعالی د ډیرو زمانو بعد یا د الله تعالی رحمت مهرباني نه بعید نه ده او څنګه د الله تعالی خوښ شي څنګه د خلکو په دې باندې بحثونه کړی دي بهرال زمونږ د حیثیت نه ده چې په دې باندې بحث وکړل شو چې الله به دا څنګه وکړي څنګه او کدا سړی ټول آیتونه د قران را جمع کی او بیا د کافرو باندې فټ کی ناغې لپاره نه دی راوتل او یو دي چې الله ویلي چې الله خوښ نو شاید الله به بل خوښ شي او موږ دغه باندې اندازه نشو لګولای ان ربک بشک رب دستا حکیم خوند حکمت ولده علیم او په ده وکذالک هم د غرنګي نولی مونږ به ملګری کو دوستان کو به بعد الظالمین زنه د ظالمانو نه بعد د زنه د پاره بما کانوا په سبب د هغه چې ودوي یکسبون چې کو به دا کسب کم دي چې قران کې راشي کنه د لفظي معنی چې کومه دا کاروبار ګټه یعنی دا سه کار چې هغه بنتیجه کې تا تک ګټه ملاويږي یا دا سه خاندانی کاروبار چې هغه ته د ګټه په بنیاد باندې کې هغه تک کسب وایي او په قران کې مال تعالی دا د عمل هغه نتیجې ته اشاره کوي اصل کې ان استا چې کوم عمل کړی دی نیک ته که بد دی نو دی وجنه الله تعالی دوړو ته اشاره کړی ده او دوړو طرف ته د لپاره استعمال شوی هم ده یا معاشر الجن اډلې د پیریانو والانس او د بنی ادمو علم یاتکم آیا نور غلی تاسو ته رسولن پیغمبران منکم امستاسنا یقصونا غیب بیان کولو علیکم تاسو باندې یعنی تاسو ته آیات زماد آیاتونو وینذرونکم اورول بی تاسو الله آیاتونو بیان بنکو او دا ډیره خوش قسمتی وی چې الله تعالی چاته مکمل او کې د قران کریم د آیاتونو د اوریدلو او د بیانولو بعضی داسې بد قسمت دي چې مکنه شي ملا ورته په سورۃ جن کې سورۃ اعراف کې اعراف آیت نمبر 35 او 36 15 درشم او شپږ درشم په هغه کې الله تعالی د پیریانو باره کې عمدک خبره یا دې سره ملته جلته خبره کړې ده چې پیریان هم باقاعده د الله طرف نه مکلف دي او هغه ته د اراده اختیار الله ورکړي ده او هغه سره الله تعالی حساب او کتاب کوي باقاعده هغه نه به حساب کتاب کوي او په هغه کې هم نکانو بدن شتا او په هغه کې به مخکینی پیغمبران بو خو چې کله نه آدم علی السلام الله پیدا کړی دی نو آدم علی السلام تعالی په دې باندې فضیلت ورکړی دی یعنی انسانانو ته نو بیا الله تعالی نبوت په انسانانو کې خو ده او دا نبوت پیروي کول د دې الله تعالی پیریانو نن پښتنه کوي او الله تعالی هغه دم د دې اورولو هغه ذریعہ جوړی کړی دي لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوی دی باقاعده هغه لیدلی دي هغه سره خبرې اترې شوی دي بیا دا غي ټول بیان الله تعالی په سورې جن کې نقل کړی اومدارنګي د موږ نن سبا په دی روزه کې زمونږ دا وطن په دی د قران په دی بیان باندې خسته شوی دی فسیم په خپل ځانونو باندې انهم چې بشک دوی کانو دوی کافرین کافران ذالک دا زکا
अल्लम यकुन दा चिन्ह दे रब्बुक रब दिस्ता मुहलिकल कुरा हलक उनके